اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم و مسلمانانو ورونو روانه چهارشنبه یعنی د 8 اپریل شپه د شعبان 15مه شپه ده د برات شپه او ورځ د شعبان 15مه برات دا شپه هغه شپه ده چې په کومه شپه چې الله تعالی ته د انسانانو د تیر کال اعمال وړاندې کیږي امام حسن بصری رضی الله تعالی عنہ په دې شپه په لړزه کې وویل او ورخطاو ویل د برات شپه ده زما اعمال الله ته وړاندې کیږي الله تعالی خبر چې پایله به یې یعنی اخیری انجام به یې سوي په دې شپه انسان ته روزي روغتیا ناروغۍ تندرستی او ټول شیان د انسان د راتلونکي کال لپاره تعین کیږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې شپه د باندې ورځي په ژړا دی اسمان ته مخ کړی وای الله تعالی نن تا اعمال وړاندې کیږي وای د اعمال علی اعمال با الله خبر سنگوي صحابه رضی الله تعالی عنہ راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه او پختنه وکړه چې اې د الله رسوله کله چې د شعبان 15مه شپه شي نو ته هغه په عبادت او وی خطروي او د شعبان 15مه ورځ روزه نیسي دا د څه لپاره ده د الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول ورته فرمایل زه د شعبان د میاشتې په 15مه ورځ د دې لپاره روزه نیسم چې په دې ورځ د انسان عملنامه سپینوي او دا مې خوښیږي چې زما د عبادت شروع په عملنامه کې په روزه باندې شي د شعبان د میاشتې 15مه شپه کې د دې لپاره عبادت کوم او په ویښه یې تیروم چې دا مې خوښیږي چې کله مې الله د کال په آخر کې اعمال وړاندې کیږي نو هغه مې هم په عبادت تیر شي او په عملنامه کې مې اخر عمل عبادت وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا او چې کله به د برات شپه شعبان 15مه شپه را رسیدله نو دوی به جنت البقیع تتله او شپه به یې هلته په عبادت تیروله عائشه رضی الله تعالی عنها وایي په دې شپه به رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کو او کله به یې چې سر په سجده کې خود دومره به یې وګدوله چې ما به ویل الله مکړه هغه قبض روح شوی دی لاس مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پخې ته ور وړاندې کړ چې کتل مې د مبارک پخې ټکان وخوړ وروسته پوه شوم چې هغه الله جل جلاله ژوندی دی او ژوندی الله جل جلاله ژوندی ساتلی او بیا مې خپل غوږ د هغه خوا ورته ورنږدې کړ چې په سجده کې ژاړي او دا دعا کوي یا الله پناه غواړم ستا له عذاب څخه خدایه پناه غواړم ستا له قهر او عذاب نه خدایه پناه غواړم ستا په طرف او حرکت کوم ستا په طرف ته خدایه ستا شان چې لایق د عبادت دی مونږ هغه قسم عبادت نه دی کړی یعنی مونږ هغه قسم عبادت نه دی کړی کوم چې مونږ ته پکار دی د برات په شپه د راتلونکي کال تقدیر لیکل کیږي او دعا کولی شي د انسان تقدیر ته بدلون ورکړي